السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام فارمیسي چینل. دوستانو نن دغه ویډیو کښې خبره کوو د غاښو باره کښې. د ډیرو دوستانو غاښونه درد کوي، د یخ او ګرم شي څخه بد وړي، له ورۍ څخه یې وینه راځي او غاښونه یې ژړ وي. له دغه تکلیف څخه څنګه ځان خلاص کړو؟ که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که نوي دوستان یاست نو سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، او که مې ویډیو لایک کړی نه وي ویډیو ضرور لایک کړئ. دوستانو زما سره درې شیان موجود دي. اول سنسیټي ټوت پیسټ، دا په هر میډیکل سټور کښې په اسانۍ سره پیدا کیږي. دوستانو دا به 2 وخته استعمال کړئ، سهار او ماخستن. دوهم زما سره موجود دی ټابلیټ نیمز، دا به 1 ګولۍ سهار او 1 ماخستن له خوراک وروسته استعمال کړئ 15 ورځې. دریم زما سره موجود ده کیپسول نیوسیپ 500 mg، دا به هم 1 کیپسول سهار او 1 ماخستن له خوراک وروسته استعمال کړئ 15 ورځې. انشاءالله دوستانو که مو غاښونه درد کوي، وری مې پړسیږي، یا وینه ځینې راځي، یا مو غاښونه ژړ وي، یا یخ او ګرم شی بد پر لګیږي، نو انشاءالله له همیشه لپاره به ځینې خلاص شي. امید کوم دوستانو چې دا لنډه ویډیو به ستاسې خوښه شوې وي. له ټولو دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ له نور دوستانو سره، او که کومه پوښتنه لرئ نو کمنټ باکس کې کمنټ راته وکړئ.